بخښونکي او مهربان خدای په سپېڅلي نامه د افغان غږ ډېرو درنو قدرمنو اورېدونکو سلام ستړي مشئ. ستاسو پام رااړوو د نن چهارشنبې د ورځې لنډ او مهمو خبرونو ته. د افغانستان په اړه د پاکستان د پوځ د مشر وروستیو څرګندونو ته د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویان مفتي عنایت الله خوارزمي په غبرګون کې ویلي چې د پاکستان د پوځ د ویان وروستۍ ادعاوې بې مسؤلیت او له حقیقت څخه لرې دي. همدارنګه نوموړي زیاته کړې د خیبر پښتونخوا په یوه داسې سیمه کې چې د پاکستاني پوځ تر کلک امنیتي پوښښ لاندې د چیني اتباعو وژل کېدل د پاکستاني امنیتي ارګانونو کمزوري او یا هم له حمله کوونکو سره همکاري په ډاګه کوي چې په دواړو صورتونو کې مسؤلیت د پاکستان حکومت ته متوجه دی. خوارزمي د خپلو څرګندونو په یو برخه کې ویلي چې د دا ډول پیښو د پړې ګوته افغانستان ته نیول د موضوع له حقیقت څخه د توجه اړولو ناکامه هڅه ده او په کلکه یې ردوو. همدارنګه نوموړي زیاته کړې اسلامي امارت له خپلې خوا د چین هېواد ته په دې مورد ډاډ ورکړی او هغوی هم په دې حقیقت پوه شوي دي چې افغانان په داسې موضوعاتو کې ښکېل نه دي. د عدلي وزارت ویان حافظ برکت الله رسولي وایي د ځمکو د غصب مخنیوي کمیسیون د اهل هنر د هېوادوالو د غصب شویو ځمکو د راګرځولو په موخه جدي اقدامات ترسره کړي دي. مالیزیا کې د اسلامي امارت سفیر نقیب الله احمدي د یاد هېواد په پلازمینه کوالالمپور کې د نړۍ د دیني مشرانو نړیوال کنفرانس کې ګډون کړی. یاد کنفرانس کې د نړۍ د 54 هېوادونو دیني علماو، د مالیزیا لومړي وزیر، یو شمېر وزیرانو، د رابطة العالم الاسلامي مشر، د بهرنیو هېوادونو سفیرانو او ګڼ شمېر میلمنو ګډون کړی و. د اسلامي امارت ویان مولوي ذبیح الله مجاهد د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې اسلامي امارت د غزې پر افاق ښارګوټي د صهیونیستي رژیم لخوا وحشیانه بریدونه په کلکو ټکو غندي او دغه عمل یو جنګي جنایت او د فلسطینیانو ټول وژنه بولي. په اعلامیه کې راغلي چې اسلامي امارت یو ځل بیا له اسلامي نړۍ او نورو هېوادونو څخه غواړي چې د دې ناورین مخه ونیسي او د هرې ممکنې لارې دې هڅه وکړي ترڅو غزې ته خوراکي توکي، درمل او بشري مرستې ورسیږي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال محمد یونس مومند له ټولو هېوادوالو غوښتي چې د افغانستان د صنعت د پرمختګ په موخه د صنعت اونۍ نمانځلو کې ونډه واخلي. د لوګر د تخنیکي او مسلکي زده کړو اداره وایي چې څه باندې 700 مجاهدینو ته یې د اداري او مدیریت برخو کې د زده کړو زمینه برابره کړې ده. د کانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د تاتارستان سوداګرو او د نفتو او غازو پروسس شرکتونو استازو د دغه وزارت له وزیر شیخ شعب الدین دلاور سره په لیدنه کې د افغانستان په نفتو او غازو پانګونې ته لیوالتیا ښودلې. د تاتارستان سوداګرو په دغه لیدنه کې ویلي اوس مهال چې افغانستان کې سراسري امنیت تامین او د پانګونې لپاره ښه زمینه برابره شوې، نو دوی په پام کې لري ترڅو د افغانستان د نفتو او غازو د استخراج په برخه کې پانګونه وکړي. ورته مهال شیخ شعب الدین دلاور یادو سوداګرو ته د هرکلي ترڅنګ ویلي چې د کانونو او پټرولیم وزارت سوداګرو ته د اسانتیاوو برابرولو په برخه کې هر ډول همکارۍ ته چمتو دی. د کندهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست وایي چې سږکال تر دې مهاله له دې ولایت څخه 2000 کیلوګرامه شات عربي متحده اماراتو ته صادر شوي دي. د اطلاعات او کلتور وزیر ملا خیر الله خیرخوا له مرکزي ویاندویانو سره د همغږۍ په لومړنۍ غونډه کې ویلي چې اماراتي ادارې باید هغه څه خپاره کړي چې د اسلامي نظام د پیاوړتیا او د افغانانو ترمنځ د ملي یووالي د ټینګېدو سبب کیدای شي. ملا خیر الله خیرخوا دغه راز له ویاندویانو غوښتي چې د خپلو ادارو غوښتنې او وړاندیزونه په لیکلي ډول له اطلاعات او کلتور وزارت سره شریک کړي. د لغمان ولایت په 5 ولسوالیو کې د څه باندې 12 میلیونه افغانیو په لګښت د اوبو 15 چک ډیمونه جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. د لغمان مرستیال والي مولوي اختر محمد مزمل د دغو چک ډیمونو د ګټې اخیستنې په مراسمو کې ویلي چې روان کال به په یادې ولایت کې ګڼ شمېر پراختیایي پروژې پلې شي چې شاوخوا 10,000 کسانو ته به پکې د کار زمینه هم برابره شي.